پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته څومره دعو کړي دي المعجم الاوسط للطبرانی کې دا روایت موجود دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته درې قسمه دعو کړي. اسه خو ډېرې دعو دي، خدای و روایت کې چې درې دعو موجود دي. اول دعو دا چې یا الله د هدایت طرف ته د رهنمایي وکړه. دومره دعو دا چې یا الله د هلاکت نه حفاظت وکړه. درمه دعو دا چې الله په دنیا کې او په آخرت کې د عذاب نه بچ کړه، د مغفرت وکړه. د مغفرت دعو ورته وکړه چې په دنیا کې د مغفرت وکړه، په آخرت کې د مغفرت وکړه. دا دعو ورته وکړه. دغه دعو پس منظر ته شي دی، دغه دعو شان نزول ته شي دی. دا دعو نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه موقع باندې ورته کړی و هغه خبره ده بیانوه. په دغه کتاب المعجم الاوسط للطبرانی کې ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا روایت موجود ده. فرمایي چې وارث نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل شزه سره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره په کور کې نوستو چې کسي بهر نه چا دروازه وټکوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبي ته وویل چې ورشه دا وخت څوک دی؟ چې کله ورغله وکوتو چې اخو د مورور دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ولا نن ابوسا چې کله کور تر نه وته بیا په یغ وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دای ول د یخ په خپل غوش کې قلم لګ کړو، په خپل غوش کې پین لګاوړای و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل پښتنه نه وکړل دا په غوش کې پین ویل لګاوړای دی. دا ورته چې یا رسول الله په دا باندې ز کلام الله لیک د الله تعالی کلام لیک، په دا باندې ز د رسول فرامین لیک، په دا باندې ز وحی لیک، په دا باندې ز خطوط لیکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د مو د طرفه نه د الله تعالی تو ته جزای خیر در نصیب کو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ورته فرمایي چې د مو د الله تعالی په ذات باندې قسم چې د لیکل چار د تو نه زه د خپل حکم موافق نه وخله، د خپل حکم د واجب نه درخه وخله، دا د الله تعالی مو ته حکم کړی دی ځکه چې د مو یو چار هان د الله تعالی د حکم خلاف نه دي. د الله تعالی په حکم سره د تو نه دا چار وخله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې کچیره الله تعالی تو ته د خلافت خط در وغندي، تو ته خلافت تر کو بیا د تو څه حال وي. ته د حال نه مراد ده چې تو د معاملات څرنګه په ځل کې والد خلک معاملات څرنګه کنټرول کوي، څرنګه د معاملات چلاوي د خلک سره. چې کله دا خبره د خور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا واروده، بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فورا ورغلته چې یا رسول الله دته خلافت ورکړي. نبی علیه السلام ورته چې جی بالکل، خو خلافت کې فرق دی. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم خلافت ورکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې په دا کې شرور زیات وي، په دا کې فساد زیات وي، په دا کې تکالیف زیات وي. خو یې ورته چې یا رسول الله بیا خود د پوره دعوه وکړه. هغه دعوه په دغه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کړی و. اوله دعوه دا ورته کړی چې یا الله دغه د هدایت طرف ته دغه راهنمایي وکړه. دومره دا ورته کړی چې یا الله د هلاکت نه محفوظ کا. درمه دا ورته کړی چې یا الله په دنیا او په آخرت کې د انسان مغفرت وکړه. د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وخت کې هم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ولته موجود و. سریه رجیع دغه سنه 3 هجری په دا کې دا واقعه شوی و چې کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د شهادت ته پلان جوړ شو. بیا په یو وخت کې د صحابیه د په د یغزنا د حرم نه د حدود د حرم نه رويسته تنعیم ته ورور. په یو وخت کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دغه کافرونه ته وویل چې توس متدمره مهلت راز کې جزء صرف 2 رکعات نفل منځوک. دوی ورته چې بالکل صحیح 2 رکعات نفل منځوک. بیا ته خبیب رضی الله تعالی 2 رکعات نفل منځوک خو وجد کړه نه د المنځ مختصر یو وک. په انا بعد دې طرف ته متوجه شه چې مول منځ ځکه نه کوي چې د توس په ذهن کې دا خیال نشي چې دا د مرګ د ډور دی وجه نه المنځ وشت. دا خو د مرګ نه ډاریږي ځکه المنځ وشت. نو المنځ مختصر کا په انا بعد لوسینا چکل او بدعای وکړه. بدعای څنګه وکړه؟ اللهم احصهم عددا، یا الله دای کې هر یو کاس خپل گرفت کړولا. وقتلهم بددا، او یا الله دای کې هر یو سړی چناو کا دغه قتل وکا امرکا. ولا تغادر منهم احد، او په دای کې یو کس هم پرېږده. ثم قتلوه رحمه الله، بیا په هغه نه بعد دغه کافر حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید.
د په شهادت نه بعد حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرته یوم اذن، یا چې زه په هغه وخت کې حاضر وم. بیا ولته د خلک نظریه دا وه چې کله د چا خلاف چا به دعا وکړله بیا هغه په پړ مخې څملوه، په شي طرف یې څملوه، هغه ته پهلو یا دا یې پهلو په شي طرف یې په ځمکه باندې څملوه. نو په یو وخت کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په یو وخت کې زه خپل پلور وخستم او په شي طرف باندې څملوله په ځمکه چې داس نه وي چې دغه به دعا د تو په حق هم قبیله شي. نو هغه به ولې څملوه ځکه چې دغه خلاف هغه به دعا اثر نه وکړو. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی فرمایي چې هغه وخت هم متعید دی چې کله په کوم وخت کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کافر شهید و، په یو وخت کې مو هغه واقعه یاد چې زه پلور پړ مخې څملوله او پلور مرته ول چې دغه ځکه چې د تو خلاف هغه د بدعا قبیله نشي.